یاره چې کور ته سره وړو ګوتی کې نو ماشومان به پکې تار واچي او بس الوزی وی اوس په دې خیرات نه د وریجې سکې راوړم دا خو هم خیره نه ده خو داسې کار به وکړم مړ دې پیلس کې به یې راواړوم خو یاره که دا غوړ شو بیا به راسره ښځه لانجې کوي جنګونه به راسره کوي ټولې کپړې دې غوړې کړي دا خیرات ورکړه دې فیروزي پسې ورځم چې دې هم ځان سره روان کړم اول د مور او پلار ازار ووالې چې هغوی د دنیا نه لاړل اوس پرې دا شنې څانګې به اوس پر دې ازارلې د خدای نېکبخته دا په دې څه کې دا ته ګورې نه چې زه څه کوم ځان له رزق ګټم ځان له روټۍ ګټم همدغه ډوډۍ د باندې اوس ګټمه که نه برکلي کې خیرات ته یو 3 ظالمې میخې پکې ډالي کړي دي راځه چې ورځو پې دا کار پرېږده ډوډۍ به هم د باره شي ما هم ګوتی راغښتې دا داسې کار به وکړو ګوتی خوري چې هلته خیره نه وه دې پیلس کې بیا راواچو دواړه به یې نیمې کړو دا څه وی ته خو د دې خیراتونو نه نه وړې او تا ته یې ویلي دي چې ته ورځې یاره اشنا ما ته یې نه دي ویلي خو ما خو تا ته وویې که نه په تا خو حلالې دي زه چې ځو او په دې دونه خلکو کې زما اوس تا پته نه لګي راځه تکړه شه لاس خوځوه ښه نو به بیا راځه چې ورځو پې او که نه دلته عادي کوه راځه نو بس دغه حال دی اشنا نو د خدای مسلمانانو چې ته کپړې خو به دې راچولې وي که نه ما ته وګوره څنګه سپین کاټن مې راچولې هلته به واده کې زه داسې نیک نیک ښکارم نو بجلي کمه ده پسې یې سري کمه بیسره یې راواچوه قدنامه یې سري کړي څه بجلیانې کم دي بجلیانې شته نه نو بس بجلي پرېږده خیره پاکیا په خیر ستړی مه شي په خیر لکه خیرات خوره څنګه چلې بیا دلته غوړې زیړې پسې روانې څه یاره والله چې سم د پیریانو د ذات یې چټ پټ ورته پته ولګېده دلته یو دروند خیرات کې په شادي خال کې 3 میخې پکې ډالي کړي دلته څه کې کرښې وکاږي د خدای مسلمانه دا خو راباندې نیستي راولي دا کرښې ایستل راځه چې ځو چې دغه وریجې وخورو اخو ټیک ته قیصریه خو دا راته ووایه چې تا ته یې د دې خیرات ویلي دي یاره اشنا داسې کار نه نن سبا خو یې څوک چاته ویم نه وه راغلي د 500 بندوبست یې کړي نو 15,000 پې راواچي هغه ورځ یو واده له تللی وم کېناستم څنګه کېناستم سلام له روټۍ ختمه شوه ما کس ته مې وي ما ته یې غوږ کې وي د واده پلار والله وي ما خو 1000 کسانو ته ویلي وي 6,000 راغلي نو بیا ما هغه ډوډۍ مې دیوال پسې راښکله او خوړه مې زما هم پکې ونه شو اوس مقرره زه چې ورځو دا خبرې مه کوه خبره خو دې ټیک ته قیصریه خو د دې نه خبرې چې بغیر څه ته په چا باندې ورشي نو دا حرامه ده سړي خو راته ځان د جومات استاد ساس که د خیرات لځې که مونږ دنه روان شو او دا تا داسې مصالې زړې کړه مونږ ته اوس نصیحت یې کې ټول ورځ دلته ناست یې نه چېرته جومات ته ورلې خو دلته ناست یې اوس ما ته پته چې ته پردی چرګه به دې پټه کړي راپاسه مړه نه سړیه ځې زه حرامه نه خورم راځه د مازغه خراب شوي دی ارامه نه خوري راځه د خدای مسلمانه چا درته واده ست نه دی کړی او ځان سره نورم روانې یاره زه خو دې زندګۍ نه تنګ یم بس دې لفتي کې خودکشي کوم که یو یې اړم او که بس پاتې شوه که د خدای مسلمانه ټینګې که ولې خودکشي کېده ولې څه چل دی له باندې ظالمه پرېږده هلکه پرېږده خودکشي به مې یا وژني او یا نه تا خو راله ټوله مرۍ خفه کړه خدای دې بي خو باسه تاله خو یې 5 ورځې مخکې واده کړی دی 15 لکه روپۍ د باندې پلار په غریبۍ کې لګولې او ته اوس خودکشي کوې هغوی اوس پرېږدي والله که دې پرېږدو نو ته کښېنه چې زه د خپله قصې وکړم چې ما خودکشي ولې کوله ښه تکړه شه ښه لاس پې خوځوه په قصې یې ځکه چې مو دې شادي خال ته روان وو دا سړی مې غریب د کاره را روان کړی دی قصې نه دې زر ډکو کاږه څه چل دی ولې دې خودکشي کوله کور کې مې درځه او موبایل راواخېسته ما له کوېدنو کې نو چې کوېدنې راله وکړه نو بیا هم خفه وم بیا مې ورته ویل چې اوس راله واده وکړې نو چې واده یې راله وکړو نو بیا هم خفه وم نو چې اوس کور ته لاړ شم نو کله راته وایي چای نشته غوړي نشته چیني نشته نو بیا هم خفه یم او که نه اشنا انسان په یو حال کې هم نه دی خوشحاله مړه ولې پکې نه دی خوشحاله مړه ښه نو ولې ته په کوم حال کې خوشحاله زه په شادي خال کې